دوشنبه او پنجشنبه د بخښنې ورځې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی د دوشنبه او پنجشنبه په ورځ د جنت دروازې خلاصیږي او هر هغه بنده ته بخښنه کیږي چې د الله جل جلاله سره هیڅ شی نه شریکوي غیر له هغه چا څخه چې د هغه او د خپل ورور ترمنځ کینه او خفګان وي. یعنې همدغه دوو نفرو لره بخښنه نه کیږي او د دواړو په هکله به وویل شي دغو دوو نفرو لره مهلت ورکړئ تر څو چې سره پخلا کیږي. رواه مسلم. الله جل جلاله دې موږ د ناروا او بې ځایه کینې څخه وساتي. Meow.